په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. یو ډیر دردونکې خبر چې همدا اوس زموږ مخې ته تیر شو. په هریپور کې په یو کلي کې یو خاوند را پسېدلی دی. اول خپله ښځه وژلې ده او بیا ورسره خپل سکرور هم وژلی دی. د دې واقعې نور تفصیل او حقیقت څه دی موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دا واقعه څو ورځې وړاندې شوې ده چې په دروازه کلي کې یو خاوند را پسېدلی، خپله ښځه هم وژلې ده، بیا ورسره خپل رور هم وژلی دی. خلک د دې قتلونو په باره کې مختلفې خبرې کوي او مختلف قسم رنګ ورکوي، خو نن تاسو سره دا تفصیل او حقیقت شریکوم چې دا کار یې ولې کړی دی او په څه بنیاد باندې دې کس دا کار کړی. آیا رښتیا د دوی دواړو په منځ کې څه داسې تعلقات وو که بل څه وجه وه؟ موږ سره تر اخره پاتې شئ درنو دوستانو، او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ چینل راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت ورسي. قدرمنو، دا واقعه چې څو ورځې وړاندې شوې ده او په دروازه کلي کې شوې ده چې دا په هریپور کې دی. دغه خاوند چې خپله ښځه او خپل رور وژلي دي، د دې نه پس چې بیا کله پولیس خبر شوي نو په موقع باندې را رسېدلي دي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې دغه مجرم هم نیول شوی دی، خو هغه داسې څه ښکاره ثبوت یا څه خبرې نه دي کړي چې هغه ولې داسې کار کړی دی. خو د خلکو په وینا چې کوم کلیوالي دي یا د دوی خپلوان دي، هغوی وایي چې داسې هیڅ قسم خبره نه ده شوې، نه په کور کې داسې څه مشکلات مخې ته راغلي او نه د دې هلک او جینۍ داسې څه غلطې خبرې وي، بلکې هغه یې په خپل بنیاد باندې وژلې ده. یعنې خپله ښځه یې چې کله وژلې نو د هغې بله څه وجه وه، یا به په خپل کور کې جنګ یا لانجه کړې وه او خپل رور سره هم خپل څه مشکلات چلیدل، نو په دې وجه باندې هغه په خپل رور هم ډزې کړي دي. خو نه وه په کار چې داسې کار یې کړی و، ځکه چې دا هلک داسې معلومیږي چې نشهیي وي یا څه بل څه مشکل ورته یا څه ذهني مریض و. خو پولیسو ته په کار دی چې عدالت ورته سخته سزا ورکړي، خو په کار دی چې عدالت ورته سخته سزا ورکړي او پولیس هم ورته داسې سزا ورکړي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. ستاسو ټولو هم ډیره مننه کوم چې موږ سره مو د ویډیو تر اخره ملتیا وکړله. زموږ چینل در سره هم ضرور سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته